سلامونه، بیا هم نن راغلم. تاسو به چې هر ورځ د شاپینګ خبرې کوي، نو نن پوهېږئ چې کرسمس رخصتي تېره شوله، ولې په دې 3 ورځو کې به ټول دوکانونه تړلي وو او زه ځم نن د پیشوګي چې په شی ریکي نومېږي او د هغه زه هغه ته خوراک راوړم. لږ خوراک موږ ته ساتلی و، سهار راغی خوراک یې وکړه. دا پیشو زمونږ نه دی، زمونږ د ګاونډي پیشو ده، پیشوګی دی او هغه زمونږ کره راځي. د جالبه کیسه لري، کیسه به یې تاسو ته وروسته وکړم. اوس دوکانونه خلاص دي او زم د ریکي لپاره سودا راوړم. دا زموږ کلی دی، ښایسته کلی دی او زما ډېر خوښېږي. خدای مو د ډېر کلونه هم دلته لري او زه لږ دلته بیا مغازې لږ وړې مغازې لاندې دي. دا د پیشوګانو واټ دی، د دې پیشوګانو خوراکي مواد دلته شته. بیا دې شاته د سپیانو لپاره دی، ډېر تربوزه، سیریال، ماهي، رقم غوښې شته، حتی هم د خنزیر غوښه هم شته. د فیل څه خوري کې لکه غوایي غوښه خوښوي، ماهي خوښوي، فیل مرغ خوښوي. ما خو یو پاکټ اخیسته خو ډېر زیات اخلم او همدارنګه دا هم سیریال یې بیا لږ قیمته دی. نو د دې پیشو نه زه ډارېدم اوله کې لکه زموږ د ګاونډي پیشو نه وی، اوس د 14 میاشتو دی. هغه سپینې پښې لري، سپین لاسونه لري او سپینه غاړه لري، نو ټک تور دی. نو دا چې اول ځل راغی مې راولید، زه وډار شوم، ځل مې پرده لرې کړه، زما خدای دا کومه بلا د شیطان ده. او بیا وروسته چې څو بله ورځ څو وارې دروازې شاته راغی، د بل چا کره نه ځي، یوازې مونږ کره ځي. اوس ګاونډی پوهېږي چې هغه د مونږ کره ځي، دلته څوک اجازه نه ورکوي چاته چې خپل پیشو ته یې مثلا هغه وکړي یا ډوډۍ ورکړي یا یې ټچ کړي. خو هغه ګاونډی ډېر مهربانه دی، هغه پوهېږي ولې د پیشو په غاړه کې یو مخصوص چیپ دی، هغه چې انټرنېټ کې هغه ګوري، هغه شپه ورځ زموږ کره دی. هغه اوس وایي چې دا پیشو زما نه دی، دا پوره د افغانانو پیشی دی. نو ماشومانو هر وخت پیشو غوښتله، بس خدای پاک دغه پیشو ورته روان که. اوس ټول کور هغه پیشو بیخي د مونږ پیشو دی. نن مې سودا ورته وکړه، دومره ګران دی راباندې چې هر ورځ عامر پوښتنه کوي، وایي ریکي نه و راغلی، ریکي نه دی راغلی او دومره هوښیار دی چې ریکي سهار ماشومان چې ځي 7 بجې ځان راورسوي او بس بیا نو دوی سره لږ ولوبېږي، خوراک وکړي، بیا قرار څملي، نو استراحت ډېر کوي. بیا کله کله د شپې تر 12 بجو پورې بیا اوس دغه د هوا په منفي درجه کې چلیږي او راغلمه سودا مې واخیستله. اوس ځمه چې خامخا هغه هم راځي، ریکي هم راځي. دا مې د پیشو کیسه تاسو ته وکړله. نو اوس لاړه سم چې هغه وږې او خوراک یې واروړه. دا دی راغلی دی ښه راځي. راشه ریکي، ریکي خوراک غواړي، تنګول کوي. الله راشه کنه زه چې خوراک درکړمه. مازدیګر لمونځ کوم او دی راغی، مونږ نن سودا ورته راوړله او بس خوشحاله دی. سم وږی شوی دی کله چې خوراک ورته راوړ وډار شي، ایله مې ولید.